المرسلين أما بعد. باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. كتاب رياض الصالحين یوسلوم نمبر باب دے په باره د دې کې حکم کول دی په دې باب کې په خوراک کولو د خوراک د لوښي د طرف نه، یعنی حکم دی په دې باب کې چې کله د یو لوښي نه خوراک کیږي نو د هغې د یو طرف نه به کیدلی شي، او منع ده د خوراک کولو نه د لوښي د منځ نه. دې باب کې مخکې یو متفقون علیه روایت تیر شو چې هغې کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ابو سلمه غزوی چې عمر نومیدو او د هغې د مور سره نبی صلی الله علیه وسلم د ابو سلمه د وفات نه وروسته نکاح کړې وه. هغې ماشوم د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خوراک کو، نو د ماشوم په دې خوراک لوښي کې د لاس تاوه راتاوه. نو د الله پیغمبرو ته د خوراک ځینې آداب وښودل. یو ورته دا ویله چې وکل مما یلیک، ای ماشومه خوراک کوه د هغې ځای نه چې هغه تا ته نږدې وي، ستا طرف ته وي، او د دې لوښي د یو طرف نه خوراک کوه. نو هغې کې هم دا مسله معلومه شو چې د خوراک په آدابو کې یو ادب دا دی، او هغې ته د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکم وکړو وکل مما یلیک، او خوراک کوه د هغې ځای نه چې هغه تا ته نږدې وي، ستا طرف ته د دې لوښي کوم طرف وي د هغې یو طرف نه خوراک کوه. ځینې سړی تا سره خوراک کې کښېني، د وریجو خوراک وي یا یې عامې ترکارۍ خوراک وي، خو د وریجو کې تاسو وګورئ ځینې سړی داسې وي دا لاس د ټول غوري کې تاوی راتاوی. اسی فطرت د انسان هم ګوره دا ډېر بد ګڼي، ایسه هغه ټول خوراک نه به ستا ټول کړي. ته به اوس د خوراک څه وګورم که نه دا وخورم، که نه یې خورم د کور والا بس وایي زما د کور خوراک نه نفرت کوي، زما سره نه لګي ده، او تا سره به دې سړی الله کېنولی چې هغه به د ټول لوښي کې لاس تاوی راتاوی. داسې کسان به تاسو ډېر لیدلي. زموږ شریعت د دې نه منع هم کړې ده، کله چې یو خوراک ته کې د خپل طرف نه کوه، د یو جانب نه کوه، د یو طرف نه کوه. دا شرعي طریقه ده او دا په خپله په دې خوراک عبادت هم دی. دا بل روایت دی، اول نمبر حدیث دی په دې کې عبدالله بن عباس رضی الله عنه روایت کوي د نبی صلی الله علیه وسلم نه د الله پیغمبر فرمایلی دی البرکة تنزل وسط الطعام. د الله پیغمبر وایي برکت او په دې خوراک کې زیاتوالی او خیر دا د خوراک په دې منځ کې الله تعالی نازلوي. خوراک د دې خوراک د دې لوښي که دا غوری دی که دا کاسه ده وی دی کې چې الله تعالی برکت را لیږي نو په دې منځ کې را لیږي. نو ته چې اول نه د منځ نه شروع کوږي تا برکت ټول ختم کو. د دې لوښي په منځ کې الله تعالی برکت او زیاتوالی او خیر اچوي. فکلوا من حافتۍ، الله پیغمبر حکم کوي ای مؤمنانو مسلمانانو تاسو خوراک کوئ د دغې لوښي د طرفونو نه، د هغې د اطرافو نه تاسو خوراک کوئ. کوم طرف ته چې ستا د لوښي طرف برابر د مخکې طرف نه ته څه کوه خوراک کوه. ولا تأکلوا من وسطې، د الله پیغمبر منع کوي او خوراک مه کوئ مؤمنانو تاسو د دې خوراک د لوښي د مین نه. د لوښي کې چې خوراک پروت دی د هغې د مین نه تاسو خوراک مه کوئ، ځکه د هغې مین نه ته خوراک وکړي نو تا هغه برکت د خوراک ختم کو، هغه خیر چې پکې الله تعالی را لیږو هغه تا ختم کو. بل روایت کې راځي د الله پیغمبر وایي اذا اکل طعاما فلا یاکل من اعلى الصحفه. کله چې یو کس خوراک کوي که نه، کله چې یو کس خوراک کوي به تاسو کې نو فلا یاکل من اعلى الصحفه، د دې لوښي د بره طرف نه تاسو خوراک مه کوئ. بره طرف معنی منځ، د دې منځ نه تاسو خوراک مه کوئ، خوراک دې نه کوي دغه کس. ولکن لیأکل من اسفلها فإن البرکة تنزل من اعلاها. لیکن دغه کس دا مومن مسلمان چې خوراک کوي نو دا د خوراک وکړي د دغې لوښي د لاندې طرف نه، او د دغې لوښي دغه شانته ده هغه خپل طرف نه د خوراک وکړي. اسفل لاندې ته ویل کېږي ځینې وخت خوراک داسې چې راجمه پروت وي، راجمه مجبور لاندې نه خوراک کوه، بره نه مه ورځه.
د بره طرف نه مو ورځکه فإن البرکة تنزل من اعلاها ځکه د خوراک کې چې د خیر او برکت او زیادت او دغه شان چې ستا کافي شو زما کافي شو د دې خوراک کوونکو د خوراک الله ته ورسي نو دغه برکت چې راځيږي دا د بره طرف نه یا د پنه مند خوراک کې راځي څومره خستانو سمنګ تاسو الله پیغمبر خي حتی زمون شریعت نور هغه معاملات او نور هغه لباسونه دا خو لا پرې دوا زمونږ او تاسو شریعت خوراک ادب مونږ او تاسو ته کوي چې دا هم عبادت ته او د الله تعالی به خوراک خیر او برکت هم بکیا چي دا ستا کافي کیږي او دا ستا بسنه کیږي په دغه خوراک باندې نن سبا د خوراکونو کې هغه برکتونه نشته خیرونه نشته معمولی خوراکو کې بدیږي او ډېر پیسې ګټي او ډېر ترولې کور ته راوړي خو پته به کې نه لګي یاره کور کې برکت نشته برکت ځکه نشته دی اول برکت خو شروع کیږي د خوراک د هغه وخت شروع کیږي څو وخت چې ته کاروبار ته ځي هغه وخت نه برکات شروع کیږي هغه وخت نه برکات شروع کیږي ته وخت نه یو کاروبار نیت کې دا کاروبار حلال دی که حرام دی هغه وخت نه شروع کیږي چې تر چانه پیسې اخلي آیا دا پیسې چې تاخلي په حلال طریقه په حرام اخلي نو به دا غنه با چې کړي کور ته راوړي او دا پوښ شي الله پیغمبر اتم ته در خیرونو برکتونه غ طریقې ته خوراک کې به الله خیر او برکت نازلېږي چې ته خوراک د خپل طرف نه کې د مین نه کې او دغه شان تر یو طرف نه خوراک شروع کې او به دا غنه بعد د قسم خصپا کې او بسم الله ورپکې وي بسم الله ورپکې وي او دغه شان د ماشوم د په دغه شان د بسم الله کې ناس د خلکو تم تذکیر د بسم الله کې او دا لاسه کې چې مخکې یو حدیث تیر شو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی خوراک چې کله ته وکی کنه دا خوراک ته به باندې الله تعالی حساب د بزام باندې راوست د دې خوراک حساب به تاسو سره کیږي او کله چې دا دعا وی چې الحمدلله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه الله پیغمبر په سټا په لګي الله پیغمبر څه وی چې دا دعا ویلا غفر له ما تقدم من ذنبه دې سړي ته ټول ګناهونه د دې خوراک نه چې مخکې څومره ګناهونه دې سړي کې الله به ټول معاف کړي څومره خیسه ته کې الله پیغمبر خو دې الله دې موږ تاسو په دې کوم عمل کوو توفیق راکړي زمونږ استادو کاروبارونو رزقونه دې الله حلال کړي او موږ تاسو کې د آداب شرعي دا په ټول حالات ژوندۍ کې د الله تعالی راولي وصلی الله علی نبینا محمد